پښتو پښتونولي چې شي دا زموږ نظریه چې شي دا پښتو چې شي دا پښتونولي چې شي دا خالي پر یو باد ولاړه ده. الله دې نه کوي که په یو مجلس کې ستا څه باد ووتی باد پرې سو بیا پښتو ولاړه بیا غیرت ولاړو بیا مسلماني ولاړه بیا ورورګلوي ولاړه هر څه ولاړو هر څه له لاسه ورکې بیا د کور څه نسو راوتلی په کور کې به هم شرمېږې د باندې به هم شرمېږې کلیوالو مخ ته به هم شرمېږې. نو زموږ چې پښتو د پښتونولي ده دا هم پر یو باد ولاړه ده. دا یو نظریه نه ده دا یو فکر نه دی په دې کې تحفظ نشته یعنی په دې کې سیالي په دې کې بدبختي په دې کې بدمرغي موږ دا شان پالو. موږ ولې تباه یو اجتماعي پښتون ولې در په در دی ولې بې اتفاقه دی. په موږ کې ورورګلوي نشته چې کوو یې هغه ورورګلوي نه ده. په موږ کې قرابت نشته چې کوو یې هغه قرابت نه دی. قرابت چې دی چې ته اولاد نسوې خوشحاله کولی اولاد په غېږ کې نسوې نیولی اولاد په غېږ کې نسوې راخیستلی اولاد پر څنګ نسوې کښېنولی اولاد په سترخوان نسوې کښېنولی دا ورورګلوي ده. مینه نسوه خوشحاله کولی کور والا نسوه خوشحاله کولی د مازګر په ټیم خونې ته نسوه ننوتلی مینې سره خندا نسوه کولی خوشحاله یې نسوه ساتلی او که هغه خوشحاله و بیا ټول کور خوابدی دي. نو دا ورورګلوي ده دا حقایق دي. راځئ ورورګلوي په ایمانداري وکړو راځئ قرابت په ایمانداري وکړو. ورورګلوي دا دی چې ورور له ظلمه راوګرځئ ورور له ناروا راوګرځئ ورور ته ووایه چې ته له خپلې مینې سره مینه کوه خپلې مینې ته وخت ورکوه د خپل بچیانو ته مینه ورکوه. ته ما ته مینه راکوې ورور دې ورور ته ووایه چې ته ما ته مینه راکوې زوی ته نه ورکوې ته ما ته مینه راکوې مینې ته وخت نه ورکوې. حقیقي ورورګلوي راځي راژوندی کړو حقیقي قرابت راژوندی کړو چې د الله دپاره یې د الله د رضا دپاره یې الله هم خوشحاله وي دنیا هم خوشحاله وي.